دا انتخابات دي. ته مهرباني وکړه تر هغه مهرباني وکړه تر خپل نظر شریک. سلامونه ټول مرګ. دا تاسو کې دا ما غونډه کچل د څه سوال ته نظر ما. ویل چې اشرف غنی بابا دلته ادا کوم یو کوم قانون اسلامي تصویب شوی دی او دا وایي چې مخکې اسلام وو. آیا دا اسلام په کابل کې ولې د قرآن شریف ته ور واچاو دا کتاب یې وسوځاو او دوی ورته کتلې نه څنګه نن دغه نظام دفاع کوي؟ ایمان به څنګه تیر کې ورځ د قیامت به د خدای حضور کې څنګه تیریږي چې د حق وینا نه کوي او راځي د لای کې هغه خبره کوي چې د اسلام او د قرآن او د افغانیت او د اسلامیت په ضد باندې تراځي او خبره کوي د هیڅ سړي دفاع کوي چې امریکا راوځي په افغانستان کې په موږ باندې نظام کې خو د امریکایانو په ټانګو کې راوځي. اجازه راکړه تا ولې دې شکران ته ور واچوي؟ تا نه پوښتنه کوم تا ولې چې په افغانستان کې شکران ته ور واچوي؟ نه پېژنم هغه سم نه راځي. وان تا ولې شکران قرآن ته واچو ولې په دې پروګرام کې د تشویق د قرآن نه واچول یوازې دا د اجازه راکړي هغه ویلې په پروګرام کې د نن په بندخانه کې خدای بندخانه ته څوک ورغلی ته ورغلی بندخانه له دننه قرآن تاولې ته قرآن ته ور واچو. دا خبر باندې چې ته د حق باندې د سترګې پټې اند تمام مخلوق جانا زستا سبشتنه کوم ته جانا زستا سبشتنه کوم ځون تاولې څنګه نظام آیا په دې کې شریعت حافظو زراک تا پته ده په افغانستان کې محمد کوم دا خبره وکړه په افغانستان کې هیڅ کله د لارډ میکال قانون په افغانستان کې ټول فیصلې په شریعت باندې کیږي ځکه د شریعت په شریعت باندې اجازه راکړه ورته اجازه راکړه ته کابل تکلله ته کابل پونتون تکلله د شریعت په فاکولټه لیدلې ده نو به شریعت نو په تلويق کوو کې په شریعت او ورته تاسو ورته مرګره دا ګلاس دی دا ګلاس دی کدي که ته وبل شي کده ته چای شه دا ګلاس پستا د شریعت په خطا خو ستا کنه ونه دې پرې کوو شریعت لري نه پرې کوو چې کوم شریعت ورته په افغانستان کې موږ وکیل په افغانستان کې موږ د پاکستان څنګه وکیلان نه لرو ولې په پښتون پوهیږي تاسو کو علماء مړ کړی کنه تاسو کو علماء چا مړ کړي علماء د خلود خارو ډاکه سم علماء په مسجد کې ناری وي دا کافر دی مړ په مسجد کې چا دا وسه شریعت په ورکړي او دا خو د شریعت په ورکړي تکشي شریعت په ورکړي چې څو کافر سره درېږي چې تاسو په دې کافر څو کوزي مړ کافر څه اجازه راکړه ورته اجازه اجازه راکړه د کارمل صاحب وخت کې د طریق صاحب وخت د کارمل صاحب دی څو کوم هغه کارمل اجازه ما تراکه ته ما ته بل اجازه راکړه زه سوام ته په صبر وکړه تاسو د خلاص د کارمل صاحب وخت کې د طریق صاحب وخت کې د اشرف غنی بابا په وخت کې په دا ټول وخت کې موږ په سعودي عرب کې سفارت ولو موږ سعودي عرب پر رسمیت پیژندلی ول پاکستان پر رسمیت پیژندل شي اجازه راکړه ته څه ورته ته تماته اجازه راکړه زه سوام کافر دی او یو دانو اورورا ته ما خبر اورورا په امریکا کې ما خبر په امریکا کې څومره ماجستان ستاسو په افغانستان کې نشته ته ولې ما ته واره نه راکې ما ته واره راکې جنجال ما جوړو په پروګرام کې جنجال ما جوړو سب خلکو سره خلاص کړ ګوره د اشرف غنی بابا په سعودي عرب کې څومره عزت وسولاړي په امارات کې څومره عزت ولو په پاکستان کې څومره عزت ولو په تاجکستان کې دی ولې په انټرنیشنل کانفرنسو کې خبرې کولې څومره پیسې درته راوړلې څنګه دا وطن جوړ کړی وو هیڅ پاکستان ته اجازه راکړه خبره وارم درامه صبر وکړه صبر وکړه ګوره ته ځان خبرې مکو ته اشرف غنی بابا د هغه وطن کې زر ماجتان جوړ کړ زر ماجت جوړ کړ نو چې ته مول نو ویزه ما ماجت کاو ورا جمهور صبر وکړه ته سواغ صبر وکړه ګوره صبر وکړه ما صبر وکړه ستا خبره جواب ده درکم ګوره پر جمهور باندې الموس فرض نه دی پر جمهور روزه فرض نه ده پر جمهور باندې زکات فرض نه دی ته په دې خپل سر خلاص کړه خدای ول جمهور دې تاسو کړی دی قرآن عدل شو هغه به مون نه کاو او د په نه کاو روزه به نه او هغه پیغمبر ګوره د پیغمبر او د جمهور فرق وکړه یو پیغمبر دی یو جمهور دی ته د دې دوه شان فرق وکړه تا تحصیل کړی دی
ما چې تحصیل هم نه کړی تا نه په دین کې په مذهب کې په فرهنګ کې حفیظ الامین څنګه سره ولې دا جنگ یې کا ولې دا مجاهد چې جوړ کړو دا جنگ څه شي لپاره ته دغه دا مجاهد پاکستان چې کله دا هغه د سردار داوود په وخت کې ګلبدین رباني کلی و پاکستان ته د سردار داوود په وخت کې ګلبدین و رباني و مجددي د هغه وخت کلی ول ګوره دا شل کاله تاسو دا پښتو تبلیغات وکاو کوم سره په افغانستان کې حکومت کوي په افغانستان کې حکومت شته حکومت خو نو څه په رسمیت نه پیژني او بس د ماشومان خرڅي خلک خپل ماشومان خرڅي چې ټول افغانستان بویو ما پیژندل دا د دې ته محمد وکړه صبر وکړه ته یو ننوایي ته ورسې چې په تاسو دوه شي راپورته کیږي چې ماما ما ته ډوډۍ خیرات راکړه ماما ما ته ډوډۍ خیرات راکړه اسلام خو په ځای ګوره یو خبره ما ته وایي پتا خو مې کلمه په زور ویلې که په ما ستا پلار کلمه په زور نشي ویلی ته ستا شکل ته وګوره په تا هم کلمه په زور ته ستا شکل ته وګوره په ستا غوړه ته راشه افغانستان ته راشه زه دا اوس په کوم ځای کې مې غواړې په کوم ځای کې مې غواړې راته ووایه چېرې درسم خیرات لرې کوم ځای له درسم دا اوس څه سړی ته راستوم ته خیرات لرې اوس دې مړې زه غجر مجر نه یم زه یم زه کوم لرم پوه شوې ته دا دغه سمسر داسې اوس مه کوه اشرف غنیم درودل دا 1,50,000 نیرو هم درودله داسې بڼه کړه درته بڼه کې به باد کړې ته راشه کابل ته بیا داسې خبرې وکړه ګوره دا ترار صاحب پنځو کسانو ته ډوډۍ نشي ورکولی والله چې هغه کلمه در باندې ونه وایم چې بیخي هغه کلمه دې د ښځې په دا کوس کې د